د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند زه یوسف خان لالا یم. افغانستان د امریکا لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شو چې د جرمونو کچه پکې لوړه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان د سومالیا او هایټي سره یو ځای ناپاک او چټل هیوادونه بللي دي. ټرمپ دا هم زیاته کړې چې هغه د افغانستان په څیر د درېیمې نړۍ هیوادونو څخه د کډوالو منل په دایمي ډول بند کړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی په لندن کې د کډوالو چارو کارپو ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر. ښه راغلاست درته وایم مارد صاحب، د ټرمپ څرګندونې د افغانستان په اړه څومره عادلانه دي؟ مننه جناب لالا صاحب. لومړی تاسو تحریکي همکاران تلیدونکو اورېدونکو ته سلام دی، احترامات. وعلیکم سلام. ګورئ، په امریکا کې یو خپله پالیسي ده، CFCR هغه پالیسي جوړوي. بهرنی سیاست CIA مخې ته بیایي، کورنۍ NSA یا نېشنل سیکیورټي چې ده، او FBI یو بل اداره ده چې مثلا دوی معمولا دغه کشفیات د هر پدیدې او د هر حالت که سیاسي که جنایي کار حالت دوی یې کوي، بیا وړاندې کوي. یو سیستم یو اداره ده کار کوي. یو بیا خپله ولسمشر ده چې همدې ادارې ټاکلی راوستلی، همدا مختلف اداراتو د انتخاباتو په نوم په بل په نوم باندې یو شی غوره کوي، راولي کنه یې. دغه صلاحیتونه معلوم دي، محدود دي چې څه باید وکړي څه ونه کړي. هغه ته پروګرام ورکول کېږي، دی مخې ته بیایي کړنې او دا مسایل بیا هغه د کانګرس ته څېړنه دې نه کېږي. نو بعض ولسمشران بیا دغه پالیسي په ښه وجه مخې ته بیایي، بعضې بیا نسي بولای. اوس مثلا امریکا وایي، نړیوال وایي جو بایدن یو ضعیف سړی و، بیکاره سړی و. اما د امریکا خلک بیا وایي چې بایدن په وخت کې پروګرام ښه روان و. اما بیا نړیوال سیاست کې بایدن ناکام سیاست درلوده. داسې حوالات لري ورته. مثلا د ټرمپ بیا وایي چې دی په بهرني سیاست کې او کورني سیاست کې، بهرني کې ډېر غږیږي، ډېرې خبرې کوي، ډېر مثلا ځان پاله کوي. امریکایان وایي دی ناکام ده. په کورني سیاست کې په اقتصادي او مالیاتي او دې ساون کې وایي کامیاب ده. ماره اوس بیا بعضې ایالتي فدرالي مسایلو کې وایي چې دی سره ضعیف ده. خپله ټرمپ یا امریکا دوی هېڅ وخت پارټینر په دنیا کې نه د غوښته نه یې غواړي. دوی له پارټینر نه مطلب نوکر ده. که څوک وایي چې زه د په امریکا متحد یم، ورسره یم، پارټینر یم، پیمان کې ورسره یم، دا په دې معنا دی مطلق غلام ده. دوی شرایط لري که په دغه شرایطو راځي غلامي مني غلام او که نه بیا نو دا خبرې زه پارټینر یم، متحد یم، دا امکان دی. ځکه په دې وجه نن سبا اروپایي هېوادونه هم دنه یو څه ډډه کړي. راوړئ دا اخلاق ته بخښنه غواړم د ده خبرو ته. دی په خبرو د شانه که ځکه دی یو اشرافي کورنۍ نه لوی سوی ده، دی خپل یو شتمن سړی ده، همیشه یې دیکتاتوري او باداري او دا کیسې کړي او غلامانو دا د اوس ویل کې په ریاست جمهوري کې هم داسې خبرې سرات لري. مګر هم سیاسي لحاظ بل بخش ده، هغه دا ده ما ورته پالیسي تشریح که جوړېږي. کله چې امریکا یو هېواد د خپلو ګټو دپاره غوره موثره وګوري او هغه استعمالوی سي، دغه په هکله ښه اوصاف ورکوي، ښه صفت کوي، د خلکو یې، د تاریخ یې، د بل بارن. کله چې یو هېواد سره غواړي په بل ډول په منفي توګه منفعت ترلاسه کړي، یعنې ورسي حمله پرې وکړي یا خطر ورته جوړ کړي، فشار راوړي، مشکلات جوړ کړي، په هغه وخت کې بیا منفي اوصاف ورکوي. بله اوس مثلا په دې وروستیو وختو کې د سومالي پاک له روسیې یو څه مداخله کړې ده، سودان کې هم مداخله کړې ده، دغه نور یو بل هېواد ده نایجیر کې هم باید څرګندونه کړي. یا مثلا دغه دوی سره څنګ ونجویلا کې هم روسیې خبرې کړي. دغه څلور واړه هېوادونه اوس فعلا امریکا په کې د ادیما دښمن دي. د افغانستان په هکله په هندوستان کې ښه واقعیتونه وویلې، خبرې وکړلې. ښه مارد صاحب، درست، ډېره زیاته مننه. صحیح مارد صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته د افغانستان په اړه
په داسې وخت کې چې په خپله ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازی یا د اسلامي امارت استازی شتون نه لري ګټوره ده؟ ګورې دا غونډه ګټوره امکانات شته ځکه دوی به دفتر او سیلان ونه کړي بیا وروسته له دې نه څرګندېږي په دې چې د پوتین خبرې چې وخت مې یاد کړې په قطر کې مثلا د دوحې فارمات غونډه وه افغانستان اجنډا ته پکې ډېره زیات یاده شوه دغه پروژه چې امریکا د پاکستان په ترو جوړه کړې حملې دا کسې دي نو په دې کې بیا د امنیت شورا غونډه جوړېدل خامخا یو تاثیرات لري هلته بحث په دې کېږي امریکا پروژه لري مخالفین اوس ورسره بحث په دې باندې کوي چې تل ته راځي ما ته خطر جوړوي د ما حقوق خرابوي د ما حدود د ما دا که دا خو روسیه کوم پلان لري دوی هم پلان لري نو بنان کېدای شي غرب سره بحث وکړي یعنې پاملرنه په ټوله کې د نړیوال افغانستان طرف ټوله سوې ده غواړي چې افغانستان سره تعامل وکړي غواړي مثلا افغانستان سره اړیکه جوړه کړي ته ډیپلوماټیک اړیکه فکر کوئ چې کېدای شي تصمیم ونیول شي دغه ناسته کې چې باید په ملګرو ملتونو کې اسلامي امارت ته څوکۍ ورکړل شي دا احتمال هم شته دا ډېر زیات احتمال ده ځکه اوس نړیوال په دې فکر او وان باندې راغلي دي چې افغانستان باندې نظامي او نو ډول تعلیمي او دا فشارونه کار نه کوي دوی په خپل وویلې چې وروسته کته کانګرس امریکا کې مې چا ویلې ولدي وروسته طالبان یا د امارستاني چارواکي نړیوالو خوند تر او بلې دا تل جواب واخلي یعنی مسؤلیت احساس کوي پښتنه تر کې دا واجب چې فارمت دوه کې مو متصل کېدای شي ملګرو ته چوکۍ هم ورکی او یا نور غونډه تم خپل کېږي ته پښتنه او ارزوګانه دی نه کېږي چې تاسو څه کړی څه نه کې آلته باندې جواب ورکړي دلته اوس خبر ده دا یو فرصت دی افغانستان لپاره دا هڅه څومره چې په پاملرنه کېږي هڅه کې دلته به استراتیژیانو ته جوړ شي برنامې به جوړ شي دلته به زر ته زره کارشناسان ټول کینی د خپل ملي ګټو پر بنیاد باندې ځکه موږ دا اوس پیږو چې نړیوال ضرورت لري احتیاج لري یو پروګرام لري نو دغه تشخیصول او په مقابل کې موږ څه غواړو څه تر اخلو څه پروګرام ورکو ډېره زیاته مننه په لاس کې یو هیواد منفي نظر هم لري دا په یو هیواد په هیواد په ګټه ده که مثبت هم لري ځکه هغه راتګ غواړي په ډول باندې راتګ فزیکي نه یعنې یو اړیکه چې کېدای شي د وروسته پلاوي راسي افغانستان ته د مختلفو هیوادو د مختلفو سازمانونو موږ به تیاری ورته ولرو او دا چې اوس مثلا چوکۍ د ملګرو ملتونو ورکړي کېدای شي یو شرط پکې کېږي چې د نجونو ښوونځي و د مثلا ډېره زیاته مننه مهارت صاحب ډېره زیاته مننه دلته به تدابیر موجود دي ډېره زیاته مننه هم مدرسې په سوي دي د دولسم ټولګي نور څانګې باید کور آباد مهارت صاحب کور آباد په خپرونه کې ستاسو حضور څخه نړۍ منندوی یم